دا اغزن سیم ناول دریمه برخه. سهار دفتر ته لاړم. د مریم ایمیل نه ورغلی. ورځ تېره شوه. تر رخصتۍ مخکې بیا کمپیوټر ته کېناستم. هېڅ هم نه و. ماخوستن مې دیګ پخاوه چې د مریم ټلیفون راغی. غږ یې بیسیکه و. له هرې خبرې سره به یې ټوخل. دی د خبرو د نه رالېږلو علت د ټوخي ډېروالی ګڼه. مریم لنډه وغږېده. ژمنه یې وکړه چې سبا ته به نورې خبرې رالېږي. ما هم ډېره ونه غږوله. په غوړو کې د پرتو پیازو ټکا خطا. رنګ یې مخ په ژېړېدو و. خو ماخوستن 9 بجې بیا ټلیفون وشرنګېد. مریم وه. ژړلې. د ولې ټکی مې خولې ته نه راته. هماغسې مې پرېښوده. دی تر ډېره وژړل. بیا یې په غریو کې بښنه وغوښته. رایاده یې کړه چې د زړه د تشولو لپاره بل څوک نه لري. مریم یوه خبره کوله. ویل چې د کوچني ورور په وینو لړلی غوږ یې له ذهنه نه وځي. غلی وم. کیسه نه وه رامعلومه. هېڅ مې هم نه شو ویلی. ټلیفون قطع شو. سکرین ته مې وکتل. مریم 15 دقیقې ژړلې و. د خیر خانې په کوتل کې مې د موټر ښیښه خلاصه کړه. یو همکار په بیړه لاس ور وغځاوه. په خندا یې وویل یخني ده. سوړ شمال مې له مخه لیرې شو. موږ هره دوشنبې ساحې ته ځو. همکاران باید جوړې کړي راډیو خپرونې خلکو ته ور واوروي. د هغوی نظریات واخلي او په راتلونکو خپرونو کې په پام کې ونیسي. له موټروان سره 8 تنه وو. په نیت کې مو د کابل د استالف ولسوالۍ نیولې وه. د خیر خانې له کوتله ورهاخوا په سلګونه ښکلي څو پوړیزه پاخو کورونه په مخه راغلل. په واوره کې ولاړ ول. هر یو یې په لکونو ډالرو ارزېدل. مخکې لاړو. نوي ښارګوټي په چټکۍ سره تېرېدل. پای یې نه و. د لرې پرتو کلیو نیمایي کورونه پاخه وو. هر 200-300 متره وروسته به د مکتب یا لیسې لوحه راغله. خلک تازه او پرېوللي ښکارېدل. یو اونۍ مخکې سفر مې سترګو ته ودرېد. غزني ته تلم. د کابل له ښاره همدومره لرې شوم. خو نه مې پوخ دیوال ولید او نه هم خوشحاله څېره. بس یوازې تور سړک او روانې موټرې د 20مې پیړۍ نښې وې. 1.5 ساعت مزل مو وکړ. 10 بجې د استالف تخته ورسېدو. دروازه خلاصه شوه. د موټر ټایرونه تک تور او سوتره ښکارېدل. ټوله لار پر پاخه سړک راغلي وو. د استالف تخت لوړه غونډۍ ده. د ناجو زړې ونې پرې ولاړې دي. دواړو لورو ته یې ګڼ کورونه ښکارېږي. د تخت پر سر یوې لویې ونې ته ودرېدم. وچه وه. نیمایي تنه یې سوځېدلې ښکارېدله. یو غږ مې واورېد. از وقتهای جنگ است. مخ مې ور واړاوه. یو بوډا پیتاوي ته ناست و. د زړو ونو کیسه یې راته تېره کړه. ویل چې دا ونې 1.5 سل کاله عمر لري. دا لګېدلې ونه مو د تېرو جګړو یادګار ساتلی دی. شاوخوا مې سترګې وغړولې. لاندې په سپینو واورو کې د روانو اوبو تر څنګ له ګڼې ګوڼې ډک بازار و. په دوکانونو کې استالفي لوښي ځلېدل. د بوډا خبره سمه وه. د جنګل امې نه وې پاتې. ان په واورو پټ غرونه هم ژوندي ښکارېدل. یو همکار مې راغږ کړ. ورغلم. تر یوې ونې لاندې څو ماشومان راغونډ ول. د یوه راډیوي خپرونه اورېدله. ټول غلي ول. تر پایه یې یوازې ټایپ ته کتل. همکار مې د خپرونې د ژبې او معلوماتو په اړه څو پوښتنې رانه وکړې. ټول پوه ول. له یوه 12 کلنې نجلۍ مې وپوښتل اوس خو مکتبونه هم رخصت دي نو له کتابونو ډک بکس دی ولې غاړې ته اچولی دی؟ لاندې بازار ته یې ګوته ونیوله. را یاده یې کړه چې هلته ژمني کورسونه دي. د شاوخوا کلیو نجونو او هلکان د راتلونکي کال درسونو ته تیاری نیسي. لویدیځ ته مې وکتل. د اوږده غځېدلي غره سپینې څوکې لمر ځلولې. خو د همدې غره ورهاخوا لا اوس هم جګړه وه. واورې تورې او پخڅې په وینو سرې وې. سپین ږیرو به ماشومانو ته کیسې کولې. ونه و. په پخوا زمانو کې یو مکتب و. خو دلته په دومره لنډه فاصله کې سپین ږیرې وایي بود نبود در زمانه‌های قدیم جنگ بود. جنگ درخت تخت استالف را سوختاندند. د ملګري غږ جټکه را باندې راوسته. راځه. لاندې بازار ته ورښکته شو. د خبره سمه راته وهیسېده. موږ تر 1 بجې په استالف کې وو. ملګرو مې له خلکو سره مرکې وکړې. د خپرونو په اړه د دوی نظریات واخیستل. 3 بجې دفتر ته راورسېدو. وار له واره مې ایمیل وکوت. د مریم خبرې مې په فلاش کې راواخیستې. تیاره ماښام په کور کې وم.
مریم ویلی وو. وخت لمر وو او زه هم د یخ ټوټه په لنډ وخت کې مې د اوږو هډوکي راوختل. تر سترګو مې تورې حلقې تاوې شوې. د کور په دهلیز کې بله ولاړې هندارې خویه تېرېدم. په درېیمه میاشت ټلیفون راغی. وحید و. لنډ وغږېد. ویلي چې په هانسیمپیانو پسې خفه شوی یم. سخته وه. په ډله کې یې راوستم خو وروسته مې زړه سر راټول کړ. هیره یې نه وم. نمره مې تر اوسه ورسره وه. غلی وم. سکه مې ختلې وه. د قبرونو لیدو به ارامي رابخله. خو څه موده وروسته مې ژوند ته تمه پیدا شوه. بس یو لرې خپل مو له کوچنیانو سره لندن ته ورسېد. پلار ته مې وویل د لندن خوبونه مې ورته تیر کړل. راتلونکې هوسایي مې سترګو ته ودرولې. نه یې منله. را یاده کړه چې په خپل وطن کې ښه یو وچه لنده را رسېږي. پردي ملکونه څه کوو. له مور سره مې کېناستم. د لندن په صفتونو مې خلوص ستړې شوه. د هغې ځواب هم منفي و. چاره نه وه. کوچني ورور ته مې په غوږ کې ورپو کړل. ذهن یې له خیالي دنیا ډک شو. ژر یې قناعت وکړ. اوس نو په څلورو کې 2 تنه مخالف ول. ورور او خور به هره ورځ د خیالي ژوند په اړه غږېدل. کیسې به یې کولې. خپل راتلونکی به یې په مزو کې لید. دا خبرې مې په مور او پلار ښې نه لګېدې. اول یې نصیحت کاوه. واقعي ژوند ته یې راګرځولو. خو وروسته یې پر دوی هم تاثیر وکړ. د لندن له خبرو یې خوند اخیست. یو ورځ مې مور د خپلوانو کره تللې وه. کله چې راغله وار له واره د لندن کیسې راواخیستې. خبره معلومه شوه. د لندن نه زموږ د خپلوانو رالېږلي عکسونه لیدلي وو. ویل چې اولادونه یې په اثرات کې ول. مور مې دا هم وویل چې د کورنیو د قبلېدو چانس ډیر دی. بس پلار مې هم راضي شو. په لومړي ځل د کابل له دوړو او دکانونو تر مخ د لښتي له بویناکه اوبو شکایت کاوه. ما ته خدای راکړه. رنګ مې را وګرځېد. ژوند خوږ راته وایسېد. راتلونکی مې له وحید سره لیده. ډېر وخت به مې د انګلیسي ویلي کتابونو له سره کتل. پلار مې د خپلو ملګرو په مرسته یو قاچاقبر وموند. قاچاقبر د هر سړي پر سر 18,000 امریکایي ډالر غوښتل. خو معامله پاکه ښکارېدله. پیسې په کابل کې له صراف سره ایښودل کېدلې. بس لندن ته په رسېدو یو ټلیفون غوښت. پلار مې صراف ته د رسېدو ډاډ ورکاوه او قاچاقبر خپلې پیسې اخیستې. بل شرط دا و چې سفر زمیني دی. همدومره. مور ته مې پر ځمکه تګ خوند نه ورکاوه. ویل چې 100 خطره ورسره تړلي دي. خو د پلار دلیل مې دا و چې د طیارې تګ ډېرې پیسې غواړي. د هر نفر پر سر 10,000 ډالر یاد کړل. دا یې هم وویل چې له دې سره بیا هم ټول سفر په طیاره کې نشي کولی. ځینو ملکونو ته به پر ځمکه واوړې. د پلار په خبرو کې ما هم یو څه مرچ او مساله ورګډ کړل. د یوې کورنۍ کیسه مې ورته تېره کړه. ومې ویل چې په همدې لارو روان شول خو اوس په اروپا کې دي. 3 نفره په یوه خوله ول. مور مې هم راواوښته. زموږ کور بې نقشې و. پلار مې نفر ورته راوست. 15,000 ډالر یې جوړ کړل. د دکان او کور وسایل مو هم خرڅ شول. پلار مې 10 لکه افغاني ډالرو ته واړولې. ورغی. د څو شاهدانو تر مخې 2,000 ډالره له صراف سره کېښودل. پاتې پیسې مو مور او ما په خپلو زرپیرانیو کې وګنډلې. په حویلۍ کې د مڼو د ونې پاڼې مو مخ په ژېړېدو وې چې له کوره راووتو. مریم غلې شوه. سوړ اسویلی یې ویست او خپلې خبرې یې وغځولې. تر نیمروزه کومه ستونزه نه وه. بس شپه مو په کندهار کې تېره کړه او بله ورځ غرمه رباط ته ورسېدو. رباط د افغانستان هغه کونج دی چې ایران او پاکستان دواړه پورې نښتي. موږ په یو کوچني بازار کې له موټره ښکته شوو. پلي روان وو. مور مې څو ځله په څنګو وهلم. پوه یې کړم چې چادري په خاورو کې درپسې کرښي. خو وروسته خندا راغله. د چادري له وړو 4 کونجه سوریو مې ورته وکتل. دی په خپله 2 ځله ټوډه ووهله. د چادري په ایس کې په پښو کې بندېدلې. شیبه وروسته د تیلو د پلورلو یو دکان ته ودرېدو. پلار مې یو کوچنی کاغذ ته وکتل. دکاندار ته یې څه وویل. هغه مخامخ ګوته ونیوله. مور مې په بیړه کوچنی ورور ته ورولې ونیو. د موټرسایکل د بریک کرښند اواز پورته شو. موږ په پلار پسې ګامونه واخیستل. یوه تنګه کوڅه مو په مخه کړه. کوڅه لنډه راتاو شوې وه. بېرته د یو خړ دکان تر مخ ودرېدو. پلار مې پر باسکل سپور سړی ودراوه. سړي یو هلک ته ورناره کړه. هغه ته یې څه وویل. نه پوهېږم. بلوچي ژبه راته ښکاره شوه. هلک روان شو. موږ هم ګامونه پسې واخیستل. یوه خیرنه پرده مې لرې کړه. ټوخی راغی. لویه کوټه د چلم له لوګي ډکه وه. په
په بیړه مې دواړو خواو ته وکتل. څو تنه پر غوړ تخت پراته ول. خرهاره یې خود. څنګ ته یې پر پلاستیکي څوکیو 2 ځوانان ناست ول. د یوه له خولې سپین لوګی راووت. د چلم سرخانه سره انګار نیولې وه. په هلک پسې د لرګیو پر زینو وخوت. تنګ دهلیز و. دواړو خواو ته یې غوړ ورونه راپرېول. همالته ودرېدو. هلک په منډه لاندې ښکته شو. یو تور ډنګر سړی راغی. پلار مې کاغذ ورته ونیو. سړي هېڅ هم ونه ویل. له جبې یې کیلي راویسته. دروازه خلاصه شوه. زه مور او کوچنی ورور مې وړې کوټې ته ورننوتو. پلار مې په دهلیز کې له سړي سره ودرېد. ما دروازه پورې کړه. مور مې کړکۍ ته لاس ور وغځاوه. په کوټه کې د خولو پخواني ترش بوی سره پوست باد ګډ شو. مور ته مې وکتل. خندا راغله. سپین مخې د چادري د سریو په اندازه سپېره و. ما هم خپله چادري لرې کړه. شاوخوا مې وکتل. له کاږلي دیواله زنګن میخ راوتلی و. چادري مې پر میخ راوځړوله. ورور مې ورسۍ ته ولاړ و. ورغلم. د هغه د ککرۍ پر ګڼو تورو ویښتو مې زنه ولګوله. لاندې مې وکتل. یو دکاندار و چې سترګې راته نیولې وې. ګام شاته شوم. دکاندار د ورسۍ د شنه چوکاټ تر لاندنۍ برخې پټ شو. مخامخ د دکانونو خړ بامونه ښکارېدل. زاړه ټیمان، مات چوکاټونه، د تیلو غوړې بوشکې پرې پرتې وې. تر ټیټو غونډیو ورهاخوا د سمندر غوندې هواره دښته ښکارېدله. کړپ شو. مور ته مې وکتل. د اوږې لوی بکس خلاصه خوله پروت و. مور مې مخ ته آینه نیولې وه. پر یوه ټوټه یې د سترګو شاوخوا دوړې پاکولې. ورور مې یودم چیغه کړه. منډه یې واخیسته. له ور سره ودرېد. رنګ یې ژېړ و. په راوتلو رډو سترګو یې ورسۍ ته کتل. مور مې چټکه ولاړه شوه. علت یې وپوښت. هلک لړزې اخیستی و. ورسۍ ته مې وکتل. په بیړه شاته شوم. تر ښیښې لاندې یو مړ ژوندی کربوړی پروت و. پلار مې له ډکې پلاستیکي خلطې سره کوټې ته راغی. کربوړي ته یې لاس ور وغځاوه او د تشناب له کاغذ سره یې یو ځای د ورسۍ تر خلاصې پلې لاندې وغورځاوه. پلار مې پر هواره خیرنو توشکه کېناست. خلطه یې خلاصه کړه. شېبه وروسته د ټولو ژامې خوځېدلې. کیک مو له پپسي سره وخوړ. خوند یې نه راکوه. خو پلار مې ویل چې د هوټل تر خوراکه پاک دی. له ډوډۍ وروسته اوږد وغځېدو. ستړي و. ورور ته مې مخ ور واړاوه. لا یې د کربوړي ځای ته کتل. د توشکو له سوړ بوی سره د تیلو غوړ بوی هم ګډ و. له پلاره مې وپوښتل. ابا دلته د تیلو دکانونه ډیر دي ولې؟ ویې ویل تر پولې ورهاخوا د ایران زاهدان دی. تیل په بوشکو کې قاچاقي راوړي. پلار مې غلی شو. ورو مې وکتل. له خپل سپین لستوڼي یې توره غټه سپږه راواخیسته. ولاړ شو او لاس تر کړکۍ ویست. ما ته یې وکتل. ویې خندل. بیرته پر خپل ځای پرېوت. ورې یې وویل خارج ته تګ دا کیسې لري. مور مې ورته وکتل. نه وه پوه شوې. ټلیفون راغی. خبرې مې ودرولې. مریم وه. د خبرو د رسېدو ډاډ یې غوښت. ور یاده مې کړه چې کمپیوټر ته ناست یم. بخښنه یې وغوښته. ویې ویل چې ساعت وروسته به ټلیفون وکړي. بیرته مې د کمپیوټر کیبورډ ته لاس ور وغځاوه. مریم ویلي وه. ماښام د کوټې دروازه وټکېده. پلار مې دهلیز ته ور ووت. پاو وروسته بیرته راغی. ویې ویل چې سبا ورځ هم همدلته یو. ورور ته مې غوسه ورغله. خو مور مې له خدایه خیر غوښت. د شپې تر ډېره خوب نه راته. ورور مې له پلار سره ویده و. نه ارامه ښکارېده. نه پوهېدم سپږې وې که ورږې. زه یې هم وخوړله. د کمپلې د بوی له لاسه مې مخ نه شو پټولی. سبا تر غرمې کړکۍ ته نږدې ولاړه وم. بازار ته مې کتل. په پټکۍ او خولۍ کې به یو نیم سرتور سرهام تیر شول. پسې اوبه مې کتل. سرتور کسان پاک ښکارېدل. رنګونه یې هم ښه ول. ډېرو یې پر موټ برابر پتلونونه اغوستي وو. داسې راته وایسېدل لکه له ایرانه یې چې راړولې وي. دروازه خلاصه شوه. پلار او ورور مې ویل. دوی 2 پلاستیکي خلطې پر غولي کېښودې. مور مې پر پښتون کې نظر ورته وکتل. پلار مې ور یاده کړه چې په یوه خلطه کې حجابونه دي. دوهمه خلطه یې راواخیسته او تشناب ته ننوت. ورور مې په خوند وویل له نږدې غونډیو تودې اوبه راوځي. په خبره یې ونه پوهېدم. ورور مې وویل بازار ته نږدې غونډۍ ده چینې لري. ما په خپل لاس ورته ونیو. تودې اوبه راتویېدلې. د مور غږ مې واورېد. دا څنګه اغوستل کېږي؟ ورور مې ور وکتل. توره اوږده ټوټه یې پر زنګنو پرته وه. ودرېدم. ټوټه مې په ځان پورې ونیوله. بیډیو ته رسېده. ومې ویل اسانه دی.
باس د ټیکري غوندې ځان پکې پټ کړه. د پلار غږ مې واورېد. څنګه ده؟ ورو مې کتل. د تور پتلون له پاسه یې سپینې خنقاغ اغوستی و. دا لومړی ځل و چې ما په ملکي دریشي کې لید. مور مې ولاړه شوه. د ابا د خنقاغ غاړه یې سمه کړه. ورې وویل له کومه دې کړل؟ پلار مې کوچني ورور ته اشاره وکړه. هغه تشناب ته ننوت. ویې ویل سرحد دی، په دوکانونو کې هر څه پیدا کېږي. کور مې سترګو ته ودرېد. تلویزیون ته نږدې د ابا پخوانی عکس ولاړ و. عسکري دریشي یې کړې وه. په مخ کې یوه ګونځه هم نه ښکارېده، خو اوس هم ښکلی راته وایسېد. په پتلانه کې ځوان معلومېده. ورور مې راغی. په کاوبای پتلون کې ښکلی ښکارېده. پلار مې د خنقاق له پاسه کورتۍ واغوسته. ویې ویل سفر مو ماښام ته شو. د مریم خبرې مې ودرولې. بخارۍ ته ورنږدې شوم. مړه وه. دروازه مې خلاصه کړه. لرګي پرانه وسوځېدلې. ورپو مې کړل. غوټه یې مې سترګو ته راغلې. بخارۍ مې په خپل حال پرېښوده. لاړم. تلویزیون مې ولګاوه او کمپله مې پر پښو راکش کړه. د کار وړ پروګرام مې ونه موند، یا به زما په ذوق نه و برابر. بس تلویزیون مې بیرته مړ کړ. د ټلیفون چونګا شوه. ولاړ شوم. د ټلیفون چارجر مې په ساکټ کې بند کړ. بیرته په کمپله کې پرېوتم. د بخارۍ په نل کې د باد د تاوېدو غږ راته. ټلیفون راغی. له کمپلې سره ور وښویېدم. مریم وه. ساکټ ته نږدې ستونی ستغه اوږد وغځېدم. ملا مې سړه ولګېده. تر غالۍ لاندې سیمټ و. مریم خوشحاله ښکارېدله، خو تر اوسه یې لا په خبرو کې ټوخی ګډ و. د خوشحالۍ علت مې وپوښت. را یاده یې کړه چې له 2 میاشتو وروسته یو پښتون ولید. په خبرو کې ور ولوېدم. څنګه دې وپېژانده؟ مریم سړه ساه واخیسته. نه پوهېږم. لوسي مې څنګ ته ولاړه وه. سیرو مې تاړه. له دهلیزه د وطن د خاورې بوی راغی. له لوسي مې هیله وکړه چې دهلیز وګوري. د سر په ښورولو یې پوه کړم چې د سیروم له تړلو وروسته به احوال ورته راوړم. زما شک سم وخوت. یو چا په ټلیفون کې پښتو ویله. په بیړه ولاړه شوم. د سیروم ستن مې له لاسه وخته. لوسي تر مټ ونیولم. چیغه مې کړه پښتون دی. لوسي په حیرانۍ راته کتل. له هغې مې وغوښتل چې دهلیز وګوري. همداسې وشول. یو په ونه لوړ سړی کوټې ته راغی. تر 500 اوښتی و. په څېره کې حیراني نه ښکارېدله. سړی مې تر سر ودرېد. زما پر ککره لاس کېښود. پر شونډې خوږه مسکا پرته وه. پوه شوم لوسي په منډه پوه کړی و. دی لنډ وغږېد. ویل چې پکتیاوال دی، خو اوس په امریکا کې اوسي. دی له خپلې ایټالوۍ مېرمنې سره په چکر راغلی و. د سیل په وخت کې د مېرمنې پښه اوښتې وه. تر دې کوم بل نږدې روغتون یې نه و موندلی. له ما نه یې کومه پوښتنه ونه کړه. سړی یوه شېبه راسره کېناست. وروسته ټلیفون ورته راغی. له خبرو یې پوه شوم چې مېرمنې ورته ماتله ده. مریم وټوخل. غلې شوه. یودم یې وخندل. ښه کیسه دې څنګه کړه؟ ومې ویل اوره مې د کار خبرې ترې راخلم. ویې خندل. د کار خبرې؟ پوه شوم ښه خبره مې نه وه کړې. ومې ویل هدف مې دا نه و. ته خو پوهېږې ادبیات دې لوستې، لیکنه چاڼ غواړي. ویې خندل. ټوکه وه. زړه مې خپل ځای ته راغی. ویې ویل کومه پوښتنه لرې؟ نه. په خندا یې وویل خو زه یوه پوښتنه کوم. وایه. هر څه په پښتو درته ووایم که نه؟ ایراني، پارسي او انګلیسي هم پکې ګډه کړم. خندا راغله. پوه نه شوم. ویې ویل ګوره په لاره کې له ګڼو خلکو سره مخامخ شوم. ځینو یې پارسي ویله، یو شمېر په انګلیسي پوهېدل. داسې خلک هم وو چې په ناشنا ژبو یې خبرې کولې. د هغوی ډېرې خبرې مې په یاد دي. اوس دې نو خپله خوښه. د دوی خبرې هم په پښتو درته ووایم که نه په اصلي ژبه یې غواړې؟ فکر مې وکړ. پښتو ښه راته ښکاره شوه. 2 علته وو. لومړی که مې د مریم په خبرو کې نورې ژبې راخیستې وای، مجبور وم چې پښتو معنا هم ورسره ولیکم. دوهم دا چې لیکنه بې خونده راتله. ځکه مې وویل نه، هر څوک چې په هر ژبه غږېدلی دی ما ته یې په پښتو ووایه. ویې خندل. سمه ده. ښه کومه بله پوښتنه؟ نه. لوسي راته ولاړه ده. وایي چې خیرنه شوې، حمام تیار دی. ټلیفون قطع شو. و چې په ناشنا ژبو یې خبرې کولې. د هغوی ډېرې خبرې مې په یاد دي. اوس دې نو خپله خوښه. د دوی خبرې هم په پښتو درته ووایم که نه په اصلي ژبه یې غواړې؟
فکر مې وکړ. پښتو ښه راته ښکاره شوه. دوه علته وو. لومړی که مې د مریم په خبرو کې نورې ژبې راخیستې وای، مجبور وم چې پښتو معنا هم ورسره ولیکم. دوهم دا چې لیکنه بې خونده راتله، ځکه مې وویل نه، هر څوک چې په هر ژبه غږېدلی دی ما ته یې په پښتو ووایه. ویې خندل. سمه ده. ښه کومه بله پوښتنه؟ نه، لوسی راته ولاړه ده، وایي چې خیرنه شوې، حمام تیار دی. ټلیفون قطع شو.